صراحت سره اول خو ګورې دا فارسی د خبرې مؤمنانو مسلمانانو ته ترجمه کړه دا دومره خائنین دي دیس کوایس دي اهل سنت بچان دي المؤمنین عائشه رضی الله عنها بچی سي ژوندۍ تاسو دغه مجوسیت به د مسلمانانو تخکاره کوم یاري په قران دروغ وایي بیا خبرې ته غوږ نه نیسي خدای مو غر کړه دا د مسلم شریف دا روایت نه ده د مسلم شریف دا روایت نه ده د مسګوري صحیح مسلم دا صحیح مسلم نه ما سره دلته مخامخ هم پروت ته کته دلته وګوري دا کمپیوټر په دې باندې خدای دلته تاسو ته مخامخ کارسي حدثنا ابو كريب يا كريب حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن المسلم عن مسروق عن عائشه قالت اتى النبي صلى الله عليه وسلم اناس من اليهود نبي عليه الصلاه والسلام يهوديان راغله وإذا النبي عليه السلام يلمانو دا خو دې بیچارهګان خپل کورونو ته دا راولي دا اوس هم په ډیرو په دا ایران نه د اکثریت ایران په دې کې تقریبا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي او یا زره يهود به د ایران خاص د دجال لخر وي الله اکبر د ایران يهود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دا به د دجال لخر او یا زره فقط د ایران يهوديان وي اوس تاسو ورسئ د اصفهان د شاوخه منطقي وګوري سخت زیات يهوديان دي په اسیا کې په انډیا کې او په پاکستان افغانستان ازبکستان تاجکستان چې دا څومره شاوخوا د اسیا هیوادونه دي په دې کې دومره يهود نسل کې په ایران کې سي دا اوس فعلا سته صحیح خبر ده قرس نو غالبا د ذکر اوس هم لکه سمیلمانو نو دی وایي چې د رسول الله میلمانو وی کړه خوشبو ورځ ناشته او دې اوس وګوري يهوديان راغله نبی عليه الصلاه والسلام ته هي مسلمانانو دا خلق په دې خاطر در پیژنم سي دا د ما د حوصله سمي ورته مخامخ روایت پروت د دروغ ور باندې وای بیا په قران پسې دروغ وای دا لعنتيان يهود ویل السلام عليك ګوري دا کله کله وخت دلته تاسو راسي السلام علیکم دا دی يهودو صفت د مسلمانانو ته د سلام مسلمانانو ته ما چوي نبی عليه السلام چې مرز دی پتا باندې نبی عليه الصلاه والسلام فقط وعليكم مرتوي کوپار سي اهل کتاب هندوان يهوديان نصرانيان رافضيان شيء داسي كلا سلام درته واچي فقط وعليكم مرتوايا څه شي وعليكم مرتسب قالت عائشه قولي دلت متوجيسي نقطتها دي كم زي را اخلي نبي عليه السلام ورتوي يا عائشه لا تكوني فاحشه دغه زي را اخلي ويقول خاوس دلت قولي عائشه رضي عنها تسكر كړي نبي عليه السلام دا خبر ورته کړي قالت عائشه رضي عنها ورتوي قلت بل عليكم السام والذام فتاسو باندې د مرزونه دي الله لعنتونه وي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه دغه الفاظ سدي سخت الفاظ په عربي زبه کې سکله سخت نازیبا الفاظ وکړي دي تم فحاشي ویل کی هو قارس لا تستخدم الفاظ دسي الفاظ په عربي کې وایي دسي الفاظ ما استعماله سي په کې فحاشي وي يعني نازیبا الفاظ وي يعني دي عائشه رضي الله عنها تربيه دلته رسول الله کوي سي ګور عائشه لوی مقام الله درکړي دا جواب ما ورکوا ولو کدي دوی حق ده دا جواب خو دي تعالی شان سره نه لګيږي می ورکوا هو قرسي دي ما په کتاب سي کله اعتراض وکړي بیا وسګور روایت ټول نه وای فقط دا ګوري لدی ځای روایت لدی ځای قالت عائشه رضي الله عنها ګور دا ټول روایت لدی ځای راځي 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 دغه دوه ټکی راوخی سلمینی دا دوه ټکی ده الله دې مسلمانانو ته دې سبب هم نه وای او د لاندې زي مرته نه وای وسګور نبی عليه الصلاه والسلام ته عائشه رضی الله عنها يا رسول الله تا ته څه درته ویل تا هغه ور نبی عليه السلام ورته سو ما ورده او ما جواب هم ورکړ او د نبی علي ګوري د رسول الله صلی الله بدی کې وسو مسائل دي تاسو دې په الله قسم ای عام او شی دلته د پښتانه باندې ناس د ایران والا خدا اکثریت مجوسیان تاسو وسګوري دی وای عائشه رضی الله عنها د رسول الله دښمنه و بیا زهر ورکو بیا ډیر شین پسې قطر کړي په کتابونو کې نه ګوري دی يهودو السلام علیک دغه خبره عائشه رضی الله عنها تحمل نکړه بلکې جواب ورکړه بیا به رسول الله نور تکلیف لوریدل د عائشه رضی الله په غیرات په محبت په زر جوابي او رسول الله باندې غیرت کول او رسول الله خوا بدیدل دي شانو ته دی نه ګوري یوازې دي رسول الله له عزت سره را اخیستلی دي رسول الله د ناموس سره را اخیستلی خو ګوري
چې کله دا ورته نبی عليه السلام ته ویل یا عائشه لا تاسره دغه سنازيبا الفاظ نه خای دا د دې په تربيت دلالت کوي رسول الله ام المؤمنين عائشه رضی الله عنها ته ډیرو مؤمنانو او دسي الفاظ زه په نورو کتابونو کې په درته خایم اوس مثلا په نورو کتابونو کې نبی عليه الصلاه والسلام ډیرو صحابه ته داسې تعلیم ورکړی او دا څوک چې په عربي ژبه نه پوهیږي یا د عربي ژبې ترجمه په د مجوسیانو په ژبه باندې کوي بیا بل آیات راوړل بل آیات دا د سوره الاحزاب د اوس کوم په دې کې راټینګ کړی وایي قرآن کریم یې په دې راته ثابت کړ اوس ګوري هغه الفاظ د آیات هم دي سوره الاحزاب اخیری آیات دی وستمي سفاره دي سومي دی وستمي بیا دویستمه سفاره شروع کیږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا نساء النبي ما ياتي ګوري صيغه دي جمع ده یا نساء النبي ودي زنديق زمانو دلته خو الله ورته وای اې دي رسول الله بي بیانونه د عائشه مولې زین را خاص کړل ودي زنديق زمانو دو اې دي دوی د دروغ اسی درته په ګوته کومه دي بل وخت دي پاره یا نساء النبي صيغه دي جمع ده يعني نون يا نساء النبي ايدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان امهات المؤمنين وطول خزوته الله جل وعلا من ياتي منكن سپتاسو کی څوک راسي بفاحشه مبينه بخكارا بحياي سره يضاعف لها العذاب ضعفين نو تاسو ته ډبل عذاب درکولای کیږي وکانه ذلك على الله يسيرا وزګوري دار الله جل وعلا امهات المؤمنين وتتربيت ورکوي بفاحشه مبينه دلته الله وي پخکاره به حیث زنا خکاره کیږي فحاشه خکاره کیږي نه يعني الله جل وعلا العيا اي په خدای قسم دا د مجوس او د مشرکینو د زرونو ته قران نه کوزيږي يعني الله جل وعلا داسې امهات المؤمنين ته وایي اي امهات المؤمنين کتاسي په مدینه المنوره کې د رسول الله د صحابه او په مخ زنا وکړه اغفر الله دا ترجمه داسې کوي ما ياتي بفاحشه مبينه خکارا شکارا بحياي مراوله يعني دلته مراد څه شي ده تاسو ورسې د عربي الفاظ لغه العرب ګوري يعني کدي دین او د شریعت مخالفت مخکاره وکړل استغفر الله بالکل خرس په دې ورستنی آیات کې پورپسې وایي خو ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين حکم نیک اعمال وکړل اې د رسول الله بیانو ډبل اجر بدر کوا ګوري ډبل اجر یوازې دا خاصیت د امهات المؤمنین ول دی بل چا نه ده الله اکبر سبحان الله اکبر یوازې الله جل وعلا په قران کې امهات المؤمنین وتویل دي چې هیڅ انسان ته د هر عمل ډبل اجر نه ورکول کیږي یو خو هغه ډبل اجر د سي الله وی ونی کې دی وکړ زلس ډبل اجر در کوم هغه نه الته خو یعنی بدله په لاس درکې دلته اجر الله په ډبل ورکوي او بیا د دې نیکی سونو ته پسې رسیږي هغه بدله د نیکیانو اوس داراتون کې آیات کې صراحت په مخامخ الله ورتوي کتاسو کې چا نیک عمل وکړل نو نؤتها اجرها مرتين زبب تاسو ته ډبل اجر درکوم واعتدنا لها رزقا كريما او ما په جنت کې تاسو ته عزتمن رزق تیار کړی دا آیات ورپسې نه وایي سبحان الله دا آیات ځکه الته الله جل وعلا دوی ته وایي چې تاسو د سکار وکړل اوس مثلا یو پلار دا په قرآن کې څوک نه پوهیږي یعنی په مستقبل زمانه کې رب العالمین وایي که تاسو له دې نه وروسته داسې کار یو پلار د بچي ته وایي چې ای بچی که دې دا کار وکړل بیا به زه تا ته داسې در سره کوم خو که دې دا کار داسې ونه کړل زه به تا ته داسې مثال در کوم زه به دې تا ته ډېره بدله در کوم بچی ګوره بچي ته تربیت ورکوي پلار د مکتب مسیر د پانتون مسیر د مدرسې مسیر اوس رب العالمین جل وعلا دلته هدایت کوي امهات المؤمنین ته لدی آیات نصر په مخکینی آیت کې تاسو ګورئ یا ایها النبی ای دی ما پیغمبر قل لازواجك خذوا ددی وایا هم دا آیاتونه ورسته الله جل وعلا پس وای قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها دا راځي پس نو بیا یا نساء النبی من یاتی منکن ای دی ما دی پیغمبر خذو من يأتي منكن بفاحشة مبينة دا مبينة لفظ نه ده يعني لدينا دا معلومي قصد دلتا الذي دين دي شريعات خلاف عمل رب العالمين جل يعني دي دين دي شريعات خلاف الذي ورثة آيات معلومي قول دي نيك عمل ببدلك يتشيوي دي شريعات خلاف عمل كولي مقارس شريعة خلاف دي شريعات خلاف عمل كول مبينة سيأغخ كاركي خكارة سنجا مثلا
غیبت به نه کوئ، مثلا نور چې کوم ښکاره ګناهونه دي الله جل وعلا ورته وایي چې ګوري له دې نه به ځان ساتئ. ای د رسول الله بیبیانو تاسې داسې شان نه لرئ لکه عامې ښځې، د تاسې شان ډېر لوی ده، د دې ټولو نه به ځان ساتئ. دروغ به نه وایاست ځکه دروغ هم فحاشي ده. کنځلي به نه کوئ، نازیبه الفاظ به نه استعمالوئ، یعنی له کبیره او له صغیره ګناهونو نه به ځان ساتئ. دوی فقط دغه ځای ته بفاحشة له دې نه مراد څه شی رااخلي؟ وایي عایشه رضی الله عنها دلته خو جمع الله جل وعلا ټول امهات المؤمنین د دین او د رسول الله دښمنانو. د دوی چالاکي په همدغه ځای کې ده چې دوی خبرې ته غوږ کښېنږدي او په منډه باندې او په تېښته باندې بریالي سي. خدای مو یو بل منافق درته روچتوم قاري صاحب. راځه. حیدر صاحب ښه مهرباني. لا حول حیدر صاحب وایه. یک سوال داشتم. سوال میتونی سوره 5 آیه تحریم سوره تحریم آیه 5 بخونی و ترجمه کنی؟ خب اعتراض شما چی هست؟ فقط میخوایم معنی همین آیه رو بدانم. شما کی هستی؟ بودید معرفی کو کی هستی؟ ما اسم ما محمد حیدر است. رافضی هستی؟ مسلمان هستم. فقط هم میخوایم همین معنی همین آیه قرآن رو بدانم از زبان شما. شیعه هستی یا سنی؟ فرق نمیکنم، مسلمان هستم. فقط همین آیه قرآن هم میتونم مثلا سوال کنم یا نه؟ خب شما همین آیات را وردی استدلال میکنید، می آیات بخوانید که ما ترجمه بکنید. بخوانید. خب تو خود سوره 5 آیه تحریم باز کن و ترجمه کن و بخوان تا آخر. ما یاد دارم الحمدلله. شما سوال را آوردی، اعتراض را آوردی، بخوانید، لطف کنید، بگو بخیر. میگه اسا ربه و ان طلقکن ازواجا اسا ربه. میتونی آیه را ادامه بدی تو، باز ترجمه کو، باز قرآن شریف پیش تو هست میتونی بخوانی. بگو که نمیتونیم بخوانیم. درباره زنهای پیغمبر است و خداوند به پیغمبر میگه اگر شما این دو زن خود را طلاق بدهید ما بهتر از این زن برای شما میدهیم که مسلمان باشد، باکره باشد و این مشخصات را داشته باشد. فهمیدید؟ ترجمه کنید؟ فهمیدید. آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم به همین دو زن طلاق داد؟ برای پیغمبر گفت اگر شما دو زن را طلاق ما آیات فهمیدیم، ما فهمیدیم پیامبر صلی الله علیه و سلم. گوش کو جواب بده. دغه په خیبر پښتونخوا کې اخرګاډي نه دي، اخرګاډي چې تعریف کې چولې یې دې خوته کې به دې خوته کې د دې سره به ما عمل کوي په خدای قسم. نو کارسه او می تورده د څه صورتوي شنیدم همي آیات شنیدم ما کتواز کو. الله جل وعلا به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که شما با می دو زن یا دیگه زنها طلاق بدید، چرا در اینجا دو زن دیگه زنها هم هست اگر تفاسیر خودت ببینید. سؤال امامی است که خداوند متعال برشان گفت که اگر شما با می زنها طلاق بدید، پیامبر صلی الله علیه و سلم طلاق داد؟ برای پیغمبر آیه نازل شد. فهمیدید گفت جواب ما بدید. پیامبر امی آیات نازل شد، امی آیات به پیامبر نازل شد بلا شک. آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم که امی آیات تلاوت کرد با دو زن پیامبر صلی الله علیه و سلم طلاق داد؟ او کار پیغمبر است که طلاق بده یا نه، ولی خداوند گفت جواب ما بدید. شي کني جواب نو د موږ سره چرته د لایف هغه احساس وی چې یاره دلته فرعون आवाज می صدر سره انت आवाज ته موږ आवाज درځي. بله صدا میاد. قاری صاحب زموږ आवाज اوري؟ جنون صاحب زه کوزې کوم بیا مې روچات کړه. قاری صاحب ته आवाज نشي. صبر وکړه. یو کس روچتو. لا اله الا الله. قاری صاحب محترم سوال شته دی زمونږ. سلطان د سینه پر واخلي چې غي انټرنیټ هم ماشاءالله د یو سات کې غي انټرنیټ تور زکو زیګم برته مراجع کوم. دا الاواز صدر سره مسلمانانو نست د قاری صاحب محترم زمونږ واشته. باید څوک یاس؟ او قاری صاحب محترم زمونږ واشته سره. لا اله الا الله. قاری صاحب زمونږ आवाज اوري؟ اوس درته आवाज راځي؟ आवाज راغله. اوس سمه. اوس صحیح شول. لایک کوم داسې جام درته ولاړ ده؟ نه اوس صحیح ده. صحیح ده اوس لایک. حیدر سے
بله. و حیدر صاحب، حیدر، ما از شما پرسان کردم که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که خداوند متعال برشان گفت که عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مؤمنات مسلمات تا اخیر آیات الايه. بعد از امی آیات که پیامبر صلی الله علیه و سلم امی آیات تلاوت کرد، ابامو دو زن طلاق داد یا نداد؟ خب معنای آیه رو میخوام بدانم. و برادری عزیز، و برادری عزیز نداد. نداد. وقتی که نداد معلوم میشه که از امی دو زن بهتر زنها دیگه نیست. سعی کنید امی آیات برادر شما بفهمید، یعنی اینقدر چی نکنید، بغض نکنید که قرآن بخاطر مخواهشات نفسی شما و خواهشات شیطانی شما فقط ترجمه بکنید. سعی کنید فقط معنای حیدر صاحب ما را گوش بگیرید که ما جواب کامل بودم، باز چی که میگی بگو. از ابتدای امیق سورت یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، چرا از امی جای شروع نمی کنی که ای پیامبر ما شما رضای امی زنهای تو می خواهید؟ الله اکبر. تبتغی مرضات ازواجک، ای پیامبر ما تو رضای امی زنها را می خواهی. در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم در مابین ازواج امهات المؤمنین یک چیز آمد. چرا امهات المؤمنین معصوم نیست؟ ملائکه نبود، انبیاء نبود، بلکه انسانها بود، امهات المؤمنین بود. در مابینش یک چیز آمد، قتل رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میخوام بدانم چی آمد. در برای حفصه رضی الله عنها، مثل که کتب شما میگه، در تفاسیر خودت ببینید اونجا تفسیر گوش بگیرید. چی آمد؟ گوش بگیرید. ما الک چی میگیم؟ مایک تو بس کن. اگر میخواهی که یک چیز بفرمایید. در قضیه زنهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک روز بود، نبی علیه الصلاة و سلام از بیرون آمد. روزی حفصه رضی الله عنها بود. وقتی که نبی علیه السلام آمد، حفصه رضی الله عنها در حجرهش نبود، در حجرات دیگه امهات المؤمنین بود. نبی علیه الصلاة و سلام آمد در حجره ماریا رفت. ماریا میفهمی؟ بفرما. ماریا میفهمی؟ بفرما. کی هستی؟ ادامه بده. بگو که نمیفهمیم. بفرما. بگو که نمیفهمم یا بگو که میفهمم. ادامه بده. ازواج رسول الله صلی الله علیه و سلم تعالی نمیفهمی. پیامبر صلی الله علیه و سلم که اونجا رفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم در مابین شوهر و زن که چی میآید چی میشه اونجا کت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حفصه رضی الله عنها آمد وقتی که در حجره خودش نبی علیه الصلاة و سلام دید و فرمود که یا رسول الله روزی ما هست، اتاقی ما هست، حجره ما هست. چرا؟ زن خیرت از مردها زیاد داره و بعض یک شوهر که 2-3 زن داره، بعض از امی زنها پرسان کو که چی قدر غیرت داره در مابین خودش. حالا ما ندانیم چی اتفاق افتاد. جماع کرد. جماع میفهمی؟ ها. پیامبر صلی الله علیه و سلم جماع کرد خط ماریا بیبی رضی الله عنها. روزی حفصه رضی الله عنها بود و حجره وقت چیزهای حفصه رضی الله عنها بود. یعنی کسی که 3 زن داره، یک روز شوهر پیش یک زن هست، دیگه فهمیدی علی؟ انا میفهمی. امین نوبت حفصه رضی الله عنها رسول الله به ماریا داد. وقتی که به ماریا داد، پیامبر صلی الله علیه و سلم حفصه رضی الله عنها که دید خفه شد، گفت یا رسول الله نوبتی ما هست، روزی ما هست و اتاق و حجره ما هست. نبی علیه الصلاة و سلام بریشان گفت که یا حفصه امی چیز به دیگه زنها نگو، پت کو. ما امی ماریا حرام کردم، به زندگی به اتاق ماریا نمیاییم، یعنی به نوبتش نمیاییم، یعنی دیگه ضرورتش یعنی فقط امو در مابین شوهر و زن که چی میشه امو علاقات چی نمیکن. چرا در ابتدای صورت خداوند متعال میفرماید؟ بله مهربانی. در ابتدای صورت خداوند متعال میفرماید یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك.
ای پیامبری ما شما چرا گفتی که مریم ما به خودم حرام کردم و حلال است به تو؟ چرا که بعض چی میگه تبتغی مرضات ازواجک، از خاطری ای پیامبر شما مریم به خودت چرا حرام کردی که مرضات ازواجک مرضای دیگه زنهای تو میخوای، مثل حفصه و عائشه و زینب رضوان الله علیهن اجمعین. بعض پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که ای حفصه همون چیز پت بکنی در مابین ما و تو، ما دیگه روز به مریم نمیرم، در چیز نمیکنم، به نوبتش نمیرم. اما حفصه رضی الله عنها غلطی کرد، آمد به عائشه رضی الله عنها، به عائشه رضی الله عنها گفت و امی خبر همه امهات المؤمنین را فهمید. نبی علیه السلام خفه شد. وقتی که نبی علیه الصلاة و السلام بریشان گفت که چرا این کار کردی، در امی آیت اگر ابتدا شما امی صورت ترجمه بکنید به فارسی پیدا بکنید، ابن کثیر را پیدا بکنید، ابن جریر را پیدا بکنید، هر تفسیری که شما به شما بهتر و افضل است او را ببینید. وقتی که امو چیز ها را شد، خداوند متعال که نبی علیه الصلاة والسلام برایشان گفت که پیش از امی آیت، امی سورت ما بیاریم، ببخشید سورة التحریم آیه 5 است. از یک آیت معلوم نمیشه، چرا از ابتدا سورت شروع بکنید؟ سعی کنید. از آیه 5 به طرف بخوانید ترجمه کنید. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، وقتی که خداوند متعال یک سر در مابین زنها به یک زن پیامبر صلی الله علیه و سلم داد. سعی کنید پیشتر گفتین که به عایشه، به حفصه رضی الله عنها گفت که سری مابین ما و تو یک شما را دید، امی چیز ای پوت بکنید و دیگر زنها را خبر نکنید. همون چیز خداوند متعال رسول الله واپس خبر کرد. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، در اینجا عائشه رضی الله عنها هم هست، حفصه رضی الله عنها. در بعضی روایتها حفصه رضی الله عنها میآید، لیکن در بعضی روایتها شان الذل دیگه قسم هست، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش زینب رضی الله عنها رفت. اونجا چی خورد؟ عسل خورد. عسل در آب و در دیگه چیزها را جور میشه، عربها بسیار خوشش میآید. امی وقت امین نوبتی حفصه و عائشه رضی الله در مابین امی دو زن بود و غیرت کرد که رسول الله تو چرا پیش زینب رفتی؟ امی غیرت زنها را شما باید کمی که درک بکنید، در مابین زنها بسیار غیرت هست، بسیار غیرت هست به یک دیگه. در یک روایت شان نزول زینب رضی الله عنها امیر میآید، در دیگر روایت سبب شان نزول امی صورت پیشتر که گفتیم حفصه رضی الله عنها میآید. الى بعض ازواجه حدیثا، یک خبر که رسول الله صلی الله علیه وسلم با امی بعضی ازواج سر، بس سر میفهمی، یعنی پوت گفت که پوت بکنید، سر است در مابین ما راز میشه. فلما نبأت به و اظهره الله علیه، وقتی که امی زن با یک دیگر خبر داد و اظهره الله علیه، خداوند متعال امی چیز به رسول الله ظاهر کرد که ای زنهای شما ای کار کرد، یک دیگر خبر کرد. عرف بعضه و اعرض عن بعض، پیامبر صلی الله علیه وسلم به امی زنها گفت، بعضی چیزها را گفت که این چیز ما خبر شدیم و بعضی چیزها را نگفت. و اعرض عن بعض، فلما نبأها به، وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم برشان گفت که ما خبر شدیم چرا امی کار کردی، قالت من انبأك هذا، امی زوجات رسول الله صلی الله علیه وسلم در مابینش یک بود، حفصه رضی الله عنها یا عائشه رضی الله عنها، کی شما را خبر کرد یا رسول الله؟ قال نبأني العليم الخبير. یعنی سعی کنید این مسئله در مابین زنها هست، یا رسول الله دی کدام زن به تو گفت که ما خبر شدیم؟ خداوند نبی علیه السلام گفت که ما را خداوند متعال خبر کرد. فلما قال نبأني العليم الخبير ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. خداوند متعال برشان گفت که توبه بکشید، توبه بکشید، فقد صغت قلوبكما، امی دلهای شما از حق مائل شدنی هست. امی کارا که شما انجام دادی ای کار خوب نیست. عتاب داد خداوند متعال به زوجات رسول الله صلی الله علیه وسلم که چرا امی کار کردی، چرا سری رسول الله صلی الله علیه وسلم را افشا کردی.
توبه بکشید و این تظاهر علیه اگر امی کار دوام بتی فإن الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین خداوند متعال بلا شک مددگاری پیامبری ما هست و جبریل هست و صالح المؤمنین ابو بکر و عمر هست مراد و صالح المؤمنین یا دیگه همه مؤمنان والملائکه بعد ذلك ظهیر یہ هدایت با امهات المؤمنین خداوند متعال فرمود که ای توبه بکشید از امی عمل و فکر نکنید که فقط شما مددگار و ناصر رسول الله صلی الله علیه و شما هستی. نه خیر، اگر شما باز تکرار امی کار کردی باز مددگاری رسول ما من هستم خداوند متعال می فرماید و جبریل هست و صالح المؤمنین هست. عسى ربه ان طلقكن آل برسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت میکنه و برشان می فرماید که ای پیامبر اگر شما با امی زنها طلاق میدی ما به تو دیگه زنها را به نکاح میتم خیرا من کنه که از امی زنهای تو بهتر می باشه. مسلمات این صفتها باز خداوند متعال ذکر کرد 1 2 3 4 5 6 7 8 صفت میتونی بخونید صفاتایشم. مسلمات مؤمنات مسلمان مؤمن قانتات فرمانبردار تائبات توبه که زبا په پښتو کې دا ترجمه وکړم چې مسلمانان دغه نسی رانه اخو دی خو نسی ځکه په فارسی کې زلی مشکل لرم. مسلمانی به مؤمنانی به حکم منون کی به توبه استون کی به عبادت کون کی به روزنیون کی به او کندی او پیغلی. امی آیات وقت خداوند متعال امی آیات ها را نازل کرد باز خداوند متعال به رسول الله تانولی آواز میسته؟ سره وټکوي اوس آواز راځي. برادر عزیز حیدری آلی در امی سورة التحریم خداوند متعال از ابتدای آیت تا امی آخر آیت سیبات و ابکار تا امی آیت کلش در قضیه امی هست که در مابین امهات المؤمنین به یک دیگر غیرت کرد. فهمیدی؟ مثلا سوال من اینجاست ما امی یک چیز پورا بکنی برادر باز سوالت بکو امی چیز پورا بکنی. خداوند متعال با پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که امی سر ما شما را خبر میکنیم که امی زنهای سری شما را افشا کرد و برشان بگو که توبه بکشید و دیگه باز امی چیزها را تکرار نکنید. آلی ببینید در سورة الاحزاب امی آیات که درباره تخییر نازل شد یا ایها النبی قل لازواجک ای زنهای پیامبر دنیا میخواهی یا خداوند و رسول الله میخواهی؟ همه زنها را آمد در اولش عائشه رضی الله عنها بود توبه کشید و در تفاسیر شما به صراحت میگه که امو دو زنی پیامبر صلی الله علیه و سلم توبه کرد و توبهش خداوند متعال قبول کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم برشان طلاق نداد. این ثبوت امی چیز هست که امی دو زن و همه زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از همه زنهای جهان بهتر بود. اگر دیگه زنها بهتر می بود چرا خداوند متعال نگفت که امی زنها را بهتر است امی زنهای تو بگیر به نکاح بگیر؟ نگفت خداوند متعال. نو معلوم میشه که از امی آیت که از زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه زنها بهتر نبود. سوال ما اینجا خداوند بر پیغمبر خود میفرماید که اگر تو این طلاق بدهی مثلا این دو زن خود را طلاق بدهی ما بر تو زنهای بهتر از این کلمه میتیم که مسلمان باشه. آلی سی کنید این صفات مؤمنین مؤمن باشه طائب باشه همین صفاتی که اونجا گفته و ابکارا و باکره باشه یعنی چی نباشه مثلا باکره باشه مطلقه نباشه. یعنی خداوند بله او حیدریسه بله از خدا مو گپای که علی قرآن خواندیم شما با می سوال نمیفهمی خودت نمیفهمی یا قرآن نمیفهمی. ما پیشتر یک جمله با تو گفتم خداوند متعال گفت که اگر تو ای پیامبری ما طلاق بیتی به زنهای امی زنهای تو
ما به تو دیگه زنها خداوند امی کار کرد؟ رسول الله دیگه زنها را به نکاح گرفت؟ نگرفت. وقتی که نگرفت نبود. یعنی امی دو زن که پیامبر خداوند متعال به پیامبر خداوند میدونه که اینها مسلمان نیست. چرا گوش نمیکنی؟ که گپ خلاص کنه باز گپ بزن. این خیتالوژی شما هست. در قرآن کجا هست؟ او انسان جاهل که مسلمان نبود پیامبر صلی الله علیه و سلم که یک کافر نکاح کرد؟ برادر محترم، مثلا ما خودم اگر خانم نداشت آلی که تو خودت گفتی که مسلمان نبود، کی میگه که مسلمان نبود؟ از خود آیه معلومه است. خود خداوند میگه که پیغمبر اگر تو این دو زن طلاق بدهی ما ما دیگه آیت برای شما میخوانیم. ما دیگه آیت خداوند متعال در سوره الممتحنه به پیامبر صلی الله علیه و سلم خطاب میکنه که ای پیامبر ولا تنكحوا ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ای پیامبر ما د نکاح خودت کافر زن